کوو چې راشي او خپله وینا راواروي. حاجي صاحب حبیب الله. د لوی پکتیا ټولو مشرانو د افغانستان د هر ګوټ نه راغلي مېلمنو دې سیمینار ګټون کوونکو ټولو په اجازه باندې چې اگر دستار تړي 1000 دي خو د دستار سړي په شمار دي. اتل غازی شهید ببر خان د افغانستان په تاریخ کې یو نومیالی شخصیت تیر شوی دی. کارنامې خپلو ملګرو دوستانو په تاریخ سره وویلې، دوباره ویل د هغې دومره ضروري دي چې هغه په ټل انګو او حتی انګریزي پوځونو سره هغه څومره غاښ ماتونکي جوابونه ورکړي. حتی انګریزان به په پېښور کې هم لالهنده وو چې موږ ولې دلته یو شخصیت لاس لالهنده استو. نو په دې وجه باندې د خپله دیني او وطني فریضه ګڼله چې د ملت په وړاندې خپله ملي فریضه هر وخت ادا کوله او د وخت مطابق به د وطن په باب باندې خپله خماسي او دغه تاریخونه جوړول. دوستانو، شهید د خپله وطن د مینې په خاطر باندې هر راز قربانۍ ته تیار و، مالی او جاني قربانۍ ته تیار و چې دوستانو په خپلو ویناګانو کې پر هر لحاظ باندې وضاحت ورکړو. د هغه نه وروسته چې د هغه کله د به خپله ګوټ ملا پاڅون کوي او د امان الله خان دوره ده، دی خپله شهید کېږي، د خپله دیني او تاریخي وجیبه سرته رسوي. نو بیا پښتنو کې متل دی وایي د باز د جال نه باز پیدا کېږي. د هغه بچیان بیا پیدا شو او د هغې د تاریخ په څپو کې رامخې ته شو. کله چې حبیب الله کلکاني حکومت ته راځي او د حکومت مزاحمت کوي، نادر خان لښکرې راځي، د ده زوی نایب ساراج زمره خان د هغه په بلګرتیا راځي او کابل نیسي، کابل د یو تعهد لا او د معاهدې لاندې نیسي. بیا چې کله ارته داخلېږي بعضې ستونزې داخلي پیدا کېږي چې هغه ستونزې داخل کې خپله د نادر خان او د زمره خان منځ کې دي چې کله دوی راځي تعهد کوي چې موږ به د پایتخت د امان الله خان دپاره نیسو. خو کله چې ګوري زمره خان چې دلته سرداري حکومت کورنۍ نادر خان خپله دې کار ته واښو، نو د دې په منځ کې دلته تنازع پیدا شو او دا د ار نه لاړ. کله چې دی د ار نه ځي، دا یو ژوندۍ قصه را ماته مې نیکه خپله قصه کوي، دا وخت د ار کې دی. دا چې د ار نه ځي د وخت حکومت فکر وکړو چې دې ظرفیتو ته معلوم و چې دا کورنۍ څومره ظرفیت لري. هلته یې پسې عسکري قطعه ولېږله او دوی په فرار مجبور کړو. کله چې دوی فرار کېږي، دوی فرار شپې تېروي، بدبختانه او فلاکتباره شپې تېروي، خو باوجود هم دوی سره د وطن مینه ورسره وه چې تاسو د دغه ځوان عکس دی. هلته بیا په لیاقت باغ کې چې کله کله غونډه دایریږي، پاکستان نوی حکومت دی، اولنی پاکستان دغه اولنی صدراعظم دی لیاقت علي خان چې نوی حکومت تاسیس شوی دی، هغه پاڅېږي او په دغه حالات کې په یو غونډه کې د افغانستان په باب باندې منفي خبرې کوي. خو مګر بیا هم د دې اتل شهید زوی دا ونه زغمله او باوجود د هغې خپل تاریخي رسالت په ځای کړ او د وخت حکیم یا د وخت صدراعظم په توپانچه ویشتو او د خپله هم په دغه لار کې شهید شو. مګر بدبختانه زما یوه ګیله بله ده چې کله دی شهید کېږي د ده فامیل زندان ته ځي، خو د وه حکومت هېڅ ډیپلوماتیک هلې نظلې نه کوي چې دا ماشومان د زندان نه راوباسي. ځکه ماشومان خو جرم نه و کړی، ماشومان خو په دې قتل کې شامل نه و، خو د وه حکومت هېڅ کله دا کار ونه کوو. هغه ماشومانو په هغه زندان کې خپل وخت تېرولو د انګریزي قانون لاندې. بل زما یو ګیله بل د وخت د حکومتونو دا ده چې دغه تاریخ پاڼه چې نسکوره پرته وه او استاد ویندون په مخ راواړوله، د ازادۍ د استقلال د ازادۍ نه موږ ورته شهیدان یاستو چې هر کال د استقلال جشن منځل کېږي، خو چا یو عکس هم د ببر خان په د استقلال د جشن په ورځ باندې په یو نمایشګاه کې کېنښستو چې دا ببر خان د وطن اتل دی. د وخت حکومتونو هم دا ظلم کړی، د وخت حاکمانو هم دا ظلم کړی او زموږ استاد سیستیا لټیا هم د حالت ته وه چې تر دې ځای راورسېدو. نو زما په لویه پکتیا او په خصوصا د دې په فامیل دغه کوم چې آینده کې ورته کارنامې ژوندۍ ساتو، موږ مشرقي د سره یستو، په هر حالات کې د سره یستو او دغسې اتلان به یستو او اتلان به ګرځو. ومن الله توفیق.